په ننګرهار کې د پاسپورټ اخیستو پروسه ساده او اسانه شوې ده. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد وایي د ننګرهار پاسپورټ امریت کې پاسپورټ جوړونکو ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوي. د حماد په وینا سپین ږیرو، ناروغانو او کاروبار خاوندانو ته په څو شیبو کې کارونه خلاصیږي چې له کوم خنډ او ځنډ سره نه مخامخ کیږي. په ننګرهار ولایت کې د پاسپورټ د ویشلو پروسه عادي حالت ته راګرځېدلې ده او اوس مراجعین کولی شي چې په ډېر کم وخت کې د نوملیکنه وکړي، د آنلاین طریقه په یو ورځ کې د خپل ثبت نام کولی شي او په هغې سربیره ټول ناروغان، اقامه لرونکي او سپین ږیري او سوداګرو ته ډېره اسانتیا رامنځته شوې ده چې دوی کولی شي په ډېر کم وخت کې دلته خپل حضوري ثبت نام وکړي او خپل پاسپورټ ترلاسه کړي. دغه راز پاسپورټ جوړونکي عبدالحق او جان آغا وایي له پوخا اوس د پاسپورټ ریاست کې ورته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي، خو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د پاسپورټ د ورکړې موده ورته راکمه کړي. د پخوا په پرتله اوس په ننګرهار دا کې چې د پاسپورټ امریت کې چې ډېرې اسانتیاوې راغلي دي. د ټول نه یو خدا ده چې بیروبارونه ډېر زیات کم شوي دي. ملدوی چې د خدمات هم لږ ډېر کړي دي، کارونه په وخت سره خلاصوي. ځکه چې پخوا به چې موږ رالو تقریبا یو پاسپورټ کې به 3 ورځې 4 ورځې وخت لګېده او اوس چې راشو الحمدلله ټول کارونه هم چې دي یا 2 ساعته یا 3 ساعته وخت ونیسي، کارونه مکمل خلاصېږي. مخکې به کارونه په ډېر ځنډ کېدل، اوس ښه د اسانتیاوې راغلي دي، کارمندان یې زیات کړي دي او اوس ډېر خوشحاله یو چې ځکه کار زر کېږي. او یو د پاسپورټ مسله ده، مخکې یو میاشت کې 15 ورځو کې ورکوو، باید موږ ته د پاسپورټ وخت راکم کړي چې موږ پاسپورټ زر والو، باید 10 ورځې 15 ورځې باید موږ ته پاسپورټ راکړي. د قومندانۍ مسؤلین وایي د مشرتابه له امر سره سم په دې هڅه کې دي چې د پاسپورټ امریت بېلابېلو برخو کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي.